بسم الله الرحمن الرحیم. سوشانت سینګ راجپوت ولې مجبور شو چې ځان ووژني؟ نن ویډیو کې درته هغه پټ رازونه وایم چې عمل یې سوشانت ځان وژنه کړې. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې تازه معلوماتو لپاره سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د هندي فلمونو نوموتی ستوري سوشانت سینګ راجپوت ځان وژنه کړې ده. پولیس وایي چې هغه په خپل کور کې رازوړن موندل شوی دی. سوشانت سینګ په 1986 کال کې د ممبئی په ښار کې زیږېدلی و او تر 2020 کال پورې یې ژوند وکړ. د سوشانت سینګ منیجره چې د رسنیو په وینا سینګ ورسره ډیره مینه لرله او غوښتل یې چې خپل پاتې ژوند هغې سره تیر کړي. یوه اونۍ وړاندې د دوی ترمنځ څه لفظي شخړه راغلې وه چې په نتیجه کې د سینګ منیجر یې ځان وژنه وکړه. سوشانت سینګ په دې کړنه ډیر زیات خفه و او همیشه یې ځان ملامت بوله. آخر دې ته مجبور شي چې دا هم د خپلې مینې په شان ځان وژنه وکړي. خو لا هم د هند پولیسو تحقیقات شروع کړي چې ډیر ژر به یې نتیجه تاسو سره شریکه کړو.